سلامونه نیکي دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس ته یو ځل بیا ښه راغلاست. نو زموږ او تاسو ریویو وایو. ریویو منیو کې اول سپلینګ اینډ ګرامر دی. کله چې تاسو یو لیکنه کړې وي او غواړئ په هغه کې مې لغات غلط لیکلی وي، د مثال په ډول سره ډاکومنټ دی، ما ډاکومنټ لیکلی دی، صحیح نو دا غلط دی. نو زه غواړم چې زما په ډاکومنټ کې وګورم چې کوم لغتونه غلط دي، هغه راته دوی اصلاح کړي. سپلینګ اینډ ګرامر، هغه سپلینګي غلطي وي او که ګرامري غلطي وي. سپلینګي غلطي دا معنی چې موږ په سپلینګ کې یو ځای غلطي راایستلي وي لکه اوس. ګرامري غلطي دا معنی چې موږ او تاسو د یو فعل اول حالت یا دویم حالت استعمال کړي یا ما غیر رقم غلط کړي. صحیح دي. د مثال په ډول سره لیکلي مو he go to school every day، ځکه چې دا جمله غلطه ده. ولې لیکو he go to school؟ صحیح. ګوره دا غلطه ده. دی وایي دا چې راسي دا باید goes راسي، go نه راځي، ځکه چې د he سره es راځي. همداسې یو بله غلطي دا ده. صحیح دی. نو اوس کله چې تاسو سپلینګ ګرامر ته راسي دی وایي دا یو ځای غلط دی. زه ورته وایم چې وایي دا باید ډاکومنټ، زه ورته وایم واړو په دا باندې خصوصي واړوئ. بل ځای بله غلطي راوایسته چې ډیوایس، دلته ما دوه ټکي ورکړي دي، وایي دا باید یو ټکي واخلي. دوه ټکي دا رقم درې ټکي ورکوي که یو ټکي ورکوي، دا باید دا رقم وي. زه ورته وایم چې دا یو ټکي ورکړه. بله غلطي وایي دا ګو دی، دا باید ګوز. که تاسو زه ورته وایم چې دا ګوز او صحیح شو. اوس مې یو ځای لیکلي دي د مثال په ډول سره چې یو شی مې لیکلی دی نه، فرضه کې لیکلي مې دي چې فضلي، یا هم داسې یو لغات چې دوی یې غلط کړي لیکن زموږ په اصطلاح کې صحیح نه، دا فضلي مې لیکلی دي. نو زه ورته وایم سپلینګ اینډ ګرامر ته چې راسم دی وایي دا باید فضلي په غټ توري یا په کوچني توري. زه ورته وایم ignore once، تر دې غلطۍ تېر شه. صحیح دی. ignore all، که چیرې ما دا یوه غلطي څو ځایه کړې وي تر دا ټولو تېر شه، ما ته مه وایه چې دا غلطي ده. ignore once چې کې بیا هغه غلطي تېره شوه. صحیح دی. هغه اوس په غلطي کې نه شماري. بل موږ او تاسو اټو ډکشنري لرو. اټو ډکشنري داسې کار کوي چې د همدا لغات د کمپیوټر ډکشنري یا دغه د ورډ ډکشنري ته ور اضافه کوي. کله چې موږ بل ځل بیا دا لغات ولیکو هغه غلط نه راته راولي. اوس زه به ورته وایم چې اټو ډکشنري اوکې. کله چې بیا زه بل ځل یې د هغسې په کوچنیو تورو فضلي ولیکم بیا دی ماته غلط نه راولي. دا اوس سپلینګ اینډ ګرامر. بل موږ او تاسو تیساروس لرو. نو پوهېږم دا څنګه تلفظ کېږي، خو دی وایي تیساروس. اوس دلته دا دې لپاره استعمالیږي چې زه غواړم د یو لغات معنا پیدا کړم. د مثال په ډول سره کمپیوټر، د کمپیوټر نو څه معنا لري؟ دی وایي دا پروسیسر معنا لري، پروسیسر، سی پی او، مین فریم، دغه ټول د کمپیوټر معناګانې دي. او یا هم لرن، دا لرن نو څه معنا لري؟ دی وایي لرن معنا سټډي، ابزرو، اکوایر، کرم. یا هم لیکم چې بوک، بوک څه معنا لري؟ بوک دا معناګانې لري. دا داسې کار کوي لکه ډکشنري. بل موږ او تاسو چک اکسیسیبلیټي لرو. چک اکسیسیبلیټي د دې لپاره پکارېږي چې موږ وګورو چې دا زموږ په ډاکومنټ کې خو به موږ داسې یو شی نه یي لیکلی چې هغه لیدونکي ته په ویلو کې ستونزه پیدا کړي. اوس د مثال په ډول سره دا ښه خط یې زیوالی شو، هېڅ مشکل نشته. خو کله چې تاسو فرض کړئ ما یو شیپ راخیستی یم، اوس زه دلته د دا شیپ هغه خواته خط ویلی شم؟ نه شم ویلی. دوهم مشکل چې دی ماته زه نه پوهېږم دا شیپ د څه لپاره استعمال شوی، څه کار کوي، هېڅ لیکنه نشته پکښې کې نه. نو بیا زه راځم ریویو ته، راځم چک اکسیسیبلیټي، دی ماته وایي دا یو میسینګ الټرنیټیو ټکسټ. دلته باید یو خط وي، ماته رامعلوم شي چې دا شیپ د څه لپاره دی. نو راسته کلیک اډ ټکسټ، داسې به یو لیکنه ور اضافه کړئ. صحیح دی. ورته لیکئ چې کمپیوټر. اوس هغه ایرر ولاړی. بل ایرر چې موږ لرو ایمیج ابجکټ ناټ ان لاین، دا په لیکه کې نه دی، دا د خط بلاکوي. زه باید داسې ښه منظم کړم او یا هم په لیکه یې کوم د دوی سره راسته کلیک ښه فارمټ ته به راسئ
او بیا به راسي رپ ټکسټ او بیا به راسي انلاین ویت ټکسټ پکې وروسته به هغه مشکل هم دغسې دی اوس نو وایي نو اکسیسیبلیټي ایشوز فاوند هېڅ مشکل نشته هر څوک کولی شي چې ستاسو لیکنه ښه په اسانه ووایي اوس زه کولی شم چې لیکنه هم په اسانه ووایم او زه پوه شم چې دا شیپ یا دا شکل د څه دپاره استعمالیږي صحیح دی دا و اکسیسیبلیټي بل ټرانسلیټ دی ټرانسلیټ یو ساحه دې انتخاب کړې ده ورته وایي چې دا ماته ترجمه کړه دی اوس اول انټرنیټ ګوري انټرنیټ نشته کلیک ریټرای وانس یور بیک آنلاین کله چې آنلاین شوست بیا ریټرای وکړئ کله چې ستاسو کمپیوټر انټرنیټ ته کنیکټ وي نو بیا تاسو کولی شئ د هغه انتخاب شوې ساحه د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته ترجمه کړئ او ټرانسلیټ ډاکومنټ دا مکمل ډاکومنټ ته ماته واړو خو بیا هم موږ تاسو انټرنیټ نه لرو دا د انټرنیټ په موجودیت کې کار کوي متاسفانه چې زموږ تاسو په افغانستان کې انټرنیټ په اکثرو ځایو کې خو کار نه کوي یا چې کار کوي ډېر قیمت دی او ډېر ضعیفه دی نو ځکه دا اپشن موږ تر ډېره استفاده نشو ورسره کولی که چیرې بیا هم زموږ انټرنیټ تیز وي موږ کولی شو چې په اسانۍ سره استفاده ځینې وکړو لانګویج سیټ پروفینګ لانګویج دغه زما ګرامري غلطي او سپلینګي غلطي چې دوی راایستله دا د انګلیسي دپاره وه اوس که زه په پښتو کې داسې یو لغات ولیکم یا یو شی ولیکم نه مثال په ډول پوهنه مې ولیکئ اوس که موږ تاسو پښتو کې هم هر څه غلطي وکړو هغه دی موږ ته نه راښیي ځکه چې څه شی دی پښتو انسټال سوې نه ده ورډ ته خو ورانسټالیږي تاسو به راسئ فایل ته اپشنز ته به راسئ بیا به راسئ لنګویج ته او بیا به راسئ پښتو ته ګورئ پښتو شته خو ناټ انسټالډ دا به هم تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ خو بیا هم چیرې تاسو ته ځي براوزر ته هم بیایي نو چونکې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو نو نسو کولی چې د پښتو ګرامري غلطي او یا هم سپلینګي غلطي راوګرځو نو بیرته به تاسو راسئ دلته به راسئ انګلیش به انتخاب کړئ او سیټ از ډیفالټ پکې یس پکې اوکې یعنې چې کله تاسو په انګلیسي کې غلطي وکړئ هغه غلطي درته راباسي بل موږ تاسو کمنټ لرو کمنټ موږ تاسو ویلی وو په انسرټ منیو کې کمنټ مو ویلی وو دلته به بیا هم یو یاداوري ورته وکړم کمنټ غواړئ چې یو پر یو مشخص ځای باندې تاسو خپل نظر ورکړئ کمنټ نو بیا پر دې ځای باندې زه خپل نظر ورکوم صحیح دی پر دا وین باندې نظر ورکوم کمنټ پر دې ځای باندې کمنټ ورکوئ که چیرې تاسې کمنټ سره نه یاست اشنا چې کمنټ څه دپاره کاریږي نو تاسو کولی شئ چې د دغه کورس مخکنیو درسونو ته مراجعه وکړئ هلته موږ په انسرټ منیو کې کمنټ په مفصل ډول تشریح کړی نو اوس راځو دا کمنټونه موږ لیکلي دي اوس زه ورته وایم چې دا کمنټ دی دا ماته ډیلیټ کړه ډیلیټ آل ټول کمنټونه ډیلیټ کړه او یا ورته وایه دا کمنټ انتخاب کړه بیا ورته وایه چې یا خالص دغه کمنټ ډیلیټ کړه صحیح دی هغه کمنټ درته ډیلیټ وي بل پریویس مخکني کمنټ ته ولاړ شه نیکسټ وروستني کمنټ ته ولاړ شه دلته یې درته ښکاره کوي او دلته یې هم درته ښکاره کوي چې کوم کمنټ دی بل موږ او تاسو شو کمنټ لرو شو کمنټ هغه وخت کار کوي کله چې تاسو ورته وایاست چې سمپل مارک اپ راته راوړه او بیا ورته وایاست چې کمنټونه ښکاره کړه که یا په همدې ډول موږ کولی شو کمنټونه ښکاره کړو یا بند کړو نو درنو دوستانو زموږ د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسېږي که چیرې تاسو د نن ورځ په درس کې کوم پوښتنه لرئ کوم سوال لرئ کولی شئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ نور مو نه وخت نه نیسم تر بیا د الله په امان